ګرانو مینوالو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. مردان کټلنګ سره تعلق لرونکي خاوند ظالم خپله ښځه ډېر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو خپله ښځه یې ولې قتل کړه؟ اخر ښځه یې کومه ګناه کړې وه چې دومره ظلم او زیاتی یې ورسره وکړو چې ښځه قتل کړه؟ دوستانو که چېرې تاسو د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ نو دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې تاسو خبر شئ چې آیا دا ظالم دومره ظلم ولې وکړو چې خپله ښځه یې قتل کړه. ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او د دې سره د ټالۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. مردان سره تعلق لرونکي ظالم خاوند راپاڅېدل او خپله ښځه یې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو د دې وجې قتل کړه چې د ښځې د خور سره د واده کولو دپاره یې خپله ښځه قتل کړه. دوستانو د هغه د ښځې خپله خور وه، هغې ورته وی چې زه به تا سره واده کوم او د هغې سره یې تعلقات او هغې دپاره یې خپله ښځه قتل کړه او د هغې ښځې د خور سره واده کولو دپاره د دومره ظلم او زیاتی وکړو چې خپله واده کړې ښځه یې هغه یې قتل کړه. او دوستانو خپله ښځه یې نه منله چې آیا دا ما نه ده قتل کړي، خو دوستانو چې کله پولیس تفتیش وکړو نو خپلو بچیو هم ورته وویل چې دا زما داجي یعنې زما پلار دا خپله مور زمونږ والا قتل کړه. دوستانو یقینا چې ډېر غټ ظلم او زیاتی یې کړی دی، خپله د بچو مور ښځه یې قتل کړه. دوستانو زمونږ په ملک کې دا شی ډېر په تیزۍ سره روان دی. که موږ سوچ وکړو دا د لالچ دپاره خلکو څه نه څه وکړل، خپله ګوره د ګل په شانتۍ ښځه یې قتل کړه. دوستانو نورو ویډیوګانو دپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. شکریه.